درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. ښاغلی استاد وګورئ تاسو د استازو خبر وکړه د ننګرهار د استازو دقیقاً کله چې د داعش مسله په لومړیو کې راپورته شوه نو د ولسي جرګې لومړي مرستیال ډیره په ډاګه وویلې چې که حکومت د دغه څه مخنیوی نشي کولی نو خلک به راپورته شي او مخنیوی به وکړي. ان دا چې خبرې تر دې حده راورسېده چې د سیډیو د تصویرونو د ویډیوګانو خبره شوه چې څوک له داعش څخه ملاتړ کوي. رسما یې د حکومت چارواکي پر دې باندې تورن کړ چې دا پروژه د دوی ده او غواړي چې ننګرهار د داعش مرکز وګرځوي. خو نن هماغه ښاغلی داسې پټه خوله ده چې هېڅ هم نه وایي لکه داعش چې رښتیا هم له ننګرهار څخه دوره کړی اوسي. علتونه څه دي تاسو په نظر؟ ما سره په خپله د یو افغان په توګه دا پوښتنه ولاړېږي چې یو حکومت که بهرنۍ پالیسي نیسي یا داخلي سیاست پر مخ باندې بیایي نو که په ډېرو ابعادو کې ځینې څه نشي شریکولی په عمومیاتو کې ولس چې د ولس کور هغه ولسي جرګه او د مشرانو جرګې یعنی خونې دي چې په مجموع کې پارلمان دی یا د ملي شورا دواړه خونې دي. دا خو په جریان کې د بندو خونو له لارې نه د غونډو د لارې نه یعنی په جریان کې وساتلی شي. مګر دلته داسې کتلی کېږي چې څوک د داعش په خلاف باندې خبره کوي هغه څوک دي چې په وطن باندې درمن د ولس د خلکو غم ورسره دی او د دغې سیاسي جریانونه په لوی لاس باندې لرې ساتلی کېږي او د پردې تر شا یعنی ځینې داسې معاملات روان دي چې هر څوک چې دې ډنډ ته ورنږدې کېږي هغه به په دې ډنډ کې به رنګ اخلي او بیا به چپ پاتې کېږي. اوس هغه سي ډي زه هم پوښتنه کوم د جناب حاجي صاحب قدیم نه چې هغه سي ډي ولې ورکه شو او که چیرې پکې څه نه و خو بیا هم څه ویل پکار و که نه پکې وو مسلې دي ښاغلی استاذ یا به څه پکې نه و زه همدا وایم که نه یا به دا چې یا به د څه د کش کولو د ټوکو د اشتقاق لپاره څه و نو د ولس استازي خو بیا ولس ته روان دي. ښاغلی استاد ډېره بښنه غواړم. درېیمه مسله دا ده چې د یو څوک د خولو فرض کړه موږ دا ښایي ومنلی شو چې داعش به ښایي ننګرهار کې ذاتي ختم شوی وي حکومت به رښتیا هم داعش مراکز په پادیرو ور بدل کړي وي. که چیرې ځینې داسې مسایل وشي چې د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو تضمینونکي وشي نو بیا د ولس سیاسي جریانونه او ملي حقوقي ټولنیز شخصیتونه هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي ځکه ولس یوازې د سیاسي نمایندګانو څخه عبارت نه دی چې هغه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي اوسي او یا د دولت چارواکي اوسي تر څو چې د یو داسې ولس چې هغه د مختلفو دښمنانو او د مغرضو دوستانو په منځ کې شتون لري او د هغې ولس یا د هغې خاورې جغرافیوي موقعیت داسې چې هر څوک دغه خاوره ګواښلی شي او هر څوک د دغې ولس په خلاف باندې توطئې جوړولی شي لکه افغانستان نو دلته بیا د ولس د مختلفو اقشارو د مختلفو طبقو یعنی مسؤلین او مخور شخصیتونه په اعتماد کې اخیستل پکار دي ورنه دا حال به جوړیږي چې کله به د ولسمشر لخوا نه په نجرایي رئیس اعتراض کوي کله به د اجرایي رئیس لخوا نه په ولسمشر او کله به لومړی معاون په دواړو کله به سبا بل څوک راپاڅېږي په بل به اعتراض کوي او دا ولس به د قومي بې باورۍ او توکمیزو بې باورۍ په یو داسې څپه باندې دغه مسلې ته راځم فقط په دغه برخه کې اوس یوه بله مطرح پوښتنه هم را مطرح کېږي چې ګویا د یو عام افغان په توګه تاسو پر چا باندې اوس باور کولی شئ او له چا نه خپل باور اخیستلی شئ وګورئ ښاغلي لومړي مرستیال د ولسي جرګې وویلې چې ما سره سی ډي ده او که حکومت اقدام ونه کړي زه به دا سی ډي له ملت سره شریکه کړم او تورې هم پورې کړ چې د حکومت چارواکي له داعش سره په ګډه غواړي چې دغه پروژه تمویل کړي دا یو تور پر حکومت باندې په هر غړي باندې چې په مجموع کې حکومت باندې تور حکومت ویل چې د شخصي ګټو لپاره څخه دغه څرګندونې ښاغلی مرستیال یا ښاغلی حاجي ظاهر کوي اوس د یو عام افغان په توګه ستا باور پر چا ده او باور دې له چا نه ختم ده سپین او تور معلوم شو ولس ته بالاخره پوه شو چې رښتیا هم دغه حکومت چې زموږ سرپرستي کوي زموږ مسؤلیت یې پر غاړه ده دا رښتیا له داعش سره خدای نخواسته ده که رښتیا هم هغه ښاغلي چې دا ادعا کړې ده هغه د شخصي ګټو لپاره څخه دا څرګندونې کوي ملت یو ډول ګروګان نه دی دوی له سیاستونو سره موږ د پخوا نه ویلي چې ملت ګروګان دی او یرغمال دی او زمونږ باور یوازې په دې مسله کې په حکومت باندې یا د ولس په نوم باندې چې استازي کوم امتیازات اخلي په هغوی باندې یوازې په دې مسله کې له منځه نه دی تللی بلکې له ډېر پخوا نه زموږ په هم په دې سیاسي نمایندګانو چې د ولس نمایندګان ځان ته وایي او هم په دې دولت باندې له منځه تللی ځکه
کوم نظام چې موږ د بندو توافقاتو په نتیجه کې رامنځته کړی دی په هغې کې ولسواکي یو اصل دی. ملي حاکمیت د اساسي قانون د 4 مادې له مخې د ټولنې او د ولس حق دی. اما دلته ملي حاکمیت چیرې دی؟ دلته د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې چې کومه هغه موده کاري وه هغه ختمه شوې ده او د ولسمشر لخوا نه په لوی لاس باندې هغوی ته د مشروعیت پوستین په داسې حال کې اچولی شوی دی بیرته پرې ورغوستل شوی چې هغوی مشروعیت نه لري او په عین وخت کې هغه حکومت هغه سیټ اپ چې د ملي وحدت په نوم باندې د 2 کلونو د ځینې شرایطو په ځان باندې منلو سره یعنې رامنځته شوی و چې په حقیقت کې نه حقوقي مشروعیت درلود نه قانوني مشروعیت درلود او د 2 کلونو په تېرېدو سره هغه په خپله یعنې له منځه ته لیکن له دې نه بعد هم خل د چل د نیرنګ او د فریب کیسې کوي. هغه کسان چې یا هغه برخه د حکومت چې ویلي چې ولسمشر د نړیوالې مافیا ملګری دی یا د نړیوالې مافیا په نفع کار کوي او بل ویل چې دا د اصلاحاتو په وړاندې خنډ واقعي ولسمشر د اصلاحاتو په وړاندې خنډ واقعي. نو آیا ولس ته اعتماد ورکړی شو چې څوک د نړیوالې مافیا سره روان دي او څوک واقعا د اصلاحاتو په وړاندې خنډ واقع دي که نه دوی بېل خپلو کې چې هغه کومه چنهزني کوله په هغې سره جوړ شو. نو معنا دا چې دا ولس یرغمال دی. دلته ملي حاکمیت نشته دلته ولسواکي نشته دلته ځمکنۍ بشپړتیا په تمامه معنا داغل شوې ده ځکه چې ته د خپل هیواد د هغو ولایتونو چې هغه د ټولو نه په امنترین ولایتونه دي ننګرهار دی د هغې هغه ولسوالۍ چې هغه د ولایت د مرکز څخه که ډېرې لرې په 80 کیلومترۍ کې پرتې دي د هغې ته امنیت بلکې په 40 کیلومترۍ په 10 کیلومترۍ کې نشته. د شپږمه ناحیه چې د جلال آباد جنوب خواته پرته ده هلته هم داعش د شپې او د ورځې آزادانه چلند کولی شي او حتی خلک ګواښي. نو په حقیقت کې دلته دغه حکومت زه فکر کوم چې د دیکتاتورۍ څپې د ولسواکۍ په نوم باندې چلوي او دا د ولس لپاره نوره تحمل وړ نه ده ځکه ولس هغه خلکو ته نمایندګان نشي ویلی چې هغوی خپله کاري موده ختمه کړې او بیا د ولس ته بیا د اعتبار د اخیستلو لپاره باید نوي ټاکنو ته ورځي او حکومت او دغه نمایندګان دواړه د یو سازش له مخې چې اصلا د امنیتي تړون په سر باندې هغه سازش و د پردې تر شا موږ د دې نه بار بار پرده ورته کړې ده که دا سازش نه وی نو ولې دغه قانوني موده چې ختمه شوې ده تر اوسه پورې انتخابات نه کېږي او بیا که د دې انتخابات په وړاندې کوم خنډونه دي هغه اصلاحات هغه ټاکنیز اصلاحات ولې رامنځته کېږي صرف تعلیق بالمحال یو اصطلاح د موږ منطقي علم کې او په دیني علومو کې دا خلک استعمالوي چې یو شی د داسې کار پورې معلق او تړلی او مشروط وتړي چې هغه خپله ناممکن وي نو دا کار هم په خپله ته ناممکنه وي. ته چې کله اصلاحاتو لپاره ټاکنیز اصلاحاتو لپاره داسې پروسیجر پر مخ بیایي چې دغه دواړه به پرې توافق کوي او نو ټول ولس په اعتماد کې نه او داسې به بولانو لاندرۍ به راوچتوي چې په حقیقت کې ټاکنیزې به اصلا ټاکنې به اصلا محال وسي نو معنا ده چې ته د ولس باندې دیکتاتوري ته او دیکتاتوري د ولسواکۍ د اصولو له مخې یعنې نشي تحمل کېدی او د بندو توافقاتو په نتیجه کې چې دلته ځینې خلکو واکمني درلودله هغوی د همدې ولسواکۍ ته د احترام په خاطر باندې د واکمني پرېښې وه نو اوس چې د ولسواکۍ په نوم باندې دیکتاتورۍ څپې چلېږي نو بیا دا ولس د دغسې قومي او ژبني او سمتي بنیادونو په بنیاد باندې چې څوک د پښتون په نوم باندې وهل کوي څوک د تاجک په نوم باندې او څوک د هزاره او څوک د ازبک او څوک د بل په نوم باندې دا حاکمیت د افغانستان د خلکو د اساسي قانون مخالف دی ځکه چې په افغانستان کې هیڅ سیاسي جریان ته موږ د اساسي قانون له مخې دا حق نه ورکوو چې هغه د قوم په نوم سیاست وکړي او اوس ثابته شوه چې جنرال صاحب دوستم چې دواړه تورنۍ خو معنا چې خامخا به څه بابۍ راسته او څه بچاړه تېروي که نه خامخا به د پردې لاندې صحیح که نه یا به ډاکټر صاحب اشرف غني هم د قوم په نوم سیاست کوي او یا به نه دوستم به کوي او یا به لومړی اجرایي رئیس کوي او دا د افغانستان د خلکو لپاره د اساسي قانون له مخې د منلو وړ ده. اوس که داسې وانګیرو چې ګویا د ولسي جرګې استازي حق لري د حکومت پر کړنو باندې د دوی وظیفه دا ده چې پر کړنو باندې باید نظارت وکړي او دا د دوی حق دی چې خپلو د موکلینو غږ تر حکومت پورې ورسوي او کیدای شي تر ځینو مواردو پورې نیوکه ادعا او تور هم پې ولګوي هغه به محاکم وشي بیا دا راوسپړي چې آیا حقیقت یې درلوده که نه درلوده. اوس وګورئ د حکومت په خپله اډانه کې دغه ډول اختلاف نظر شته. پخواني د کندوز پخواني والي وویلې چې له 1300 تر 20 مکتوبونو ما مرکز ته رالیږلي دي د چارو په ادارې او په امنیت شورا کې به ورک شو او په دې مکتوبونو کې مکررا دا غوښتل شوي چې کندوز له سقوط سره مخ ده. حکومت هیڅ ډول اقدام ونک والی پر حکومت باندې نیوکه کوله او آن دا چې کله کله بیا د حکومت له ادرس نه هم دا ویل شوی چې والیان بې کفایته دي
مسؤلیت هغه کس ته نه ده سپارل شوی چې هغه رښتیا هم مسلکي اوسي. لومړی مرستیال جګي د خپل د حکومت په اډانه کې پر ملي یا د ملي امنیت پر ریاست او رئیس باندې تور لګوي چې دا گویا څوک، او په اجرایي رئیس باندې تور لګوي چې دا قوم پالنه کوي، په ولسمشر باندې تور لګوي چې دا قوم پالنه کوي، او حتی دا وایي چې ملي امنیت شورا دوی ته پراخ صلاحیتونه نه ورکوي، او یا هم دا وایي چې ولسمشر د لومړي مرستیال د څوکۍ صلاحیتونه اخیستي دي. اوس دغه بې باوري اصلي منشأ یې څه ده؟ د حکومت له ادرس نه بهر چې مقننه قوه ده، که په دو کې بې باوري د حکومت پر وړاندې اوسي، خو سړی کولی شي چې ووایي چې فکر پرې وکړي. په خپل د حکومت په ادرس کې دغه ډول یو نظر نشتوالی دا د چی سبب ده؟ اصلا چې کوم حکومت په افغانستان کې شتون لري دا د ولسواکۍ د لارې نه دی راغلی. د ولسواکۍ نشه یې کړې ده، خو د ولسواکۍ د معیارونو او د ارزښتونو مطابق په تمامه معنا باندې نه دی رامنځته شوی. موږ د 14 کلونو په دوران کې د نړیوالې ټولنې نه دا انتظار درلوده چې موږ ته ټاکنیز اصلاحات هم د یوې ورځې نه بلې ته د ښه والي په لور باندې بوځي، او هغه څه چې نیمګړتیاوې دي د ټاکنو د یو شفاف جریان په وړاندې هغه له منځه یوسي. چې په هغه لړ کې برېښنایي تذکرې ویش ډېره بنیادي خبره ده. تاسو ښه په دې پوهېږئ چې په دې هېواد کې 25 میلیونه کارتونه ویشل شوي دي، او زموږ نفوس چې دی د 32 یا د 15 میلیونو شاوخوا دغه اندازه کې موږ نفوس لرو، چې په دې کې 15 میلیونه به پاکستان کې او په ایران کې دي، ووایي چې 10 میلیونه په دې هېواد کې دننه دي. نو چې کله دغه 15 میلیونه ویشل شوي اوسي او د دې نه واجد شرایط معمولا نیم وګړي واجد شرایط اوسي، نو وایي چې 12 نیم یا 14 میلیونه موږ واجد شرایط وګړي لرو چې انتخابي کارت استعمال کړي او ټاکنو جریان ته لاړ شي او د ولس استازي او د حکومت چارواکي د ولسمشر نیولې تر پاتې مرحلو پورې وټاکي. نو چې په هغې کې زموږ د 15 میلیونه بیرون کې بیا 2 نیم تنې وباسه، نو په حقیقت کې 10 میلیونه خلک باید کارت استعمال کړي او کارتونه 25 میلیونه دي. نو دا د یو په توان د 2 نه هم غټه شمیره ده چې هغه څوک چې د یو پروژې په توګه باندې د ټاکنو نه فایده پورته کوي او د یو قمار په توګه او د ګټو د خوندي کولو په خاطر باندې درغلیزې ټاکنې او درغلیز حشري درغلي رامنځته کوي، دا جریان د دغسې یو ټاکنو یعنې تضمینونکی دی او په حقیقت کې د ولس لپاره رښتوني نمایندګان نه ورکوي. نو ځکه زه په ډېر بار چیلنج سره دا خبره کوم، که د افغانستان د دولت هر څوک د دې ټاکنو د شفافیت نه دفاع کوي، د یو حقوقي شاګرد په توګه د ماته د تثبیت کړي چې دغه 8 میلیونه چې 2 میلیونه شو، دا 2 میلیونه واقعا د 25 میلیونه پاکې رایې دي، او که نه دا د 25 میلیونو کې 12 میلیونه اصلا صحیح رایې دي او دا 25 میلیونه کارته ویشل کېږي. خو معنا دا چې دا 15 میلیونه خلک هم رایې نه اچوي او د 15 میلیونو په لاس باندې 10 میلیونه یا 8 میلیونه رایې غورځېږي او بیا ته 2 میلیونه راوځي. نو تر څو چې موږ ته نړیواله ټولنه د دې تضمین رانه کړي دغه حاکمیت د بوند توافقاتو رامخ دی، خو دغه سیاسي جریانونه موږ ته دا تضمین رانه کړي چې ټاکنیز جریان موږ ته پاک نه کړي، نو موږ تر اوسه پورې د استبدادي نظام د سپارل. ښاغلی استاد بخښنه غواړم، پخوانی حکومت ګورې هم د بون په همدغه جوړښت باندې رامنځته شوی و که نه، خو دغه ډول د اختلاف نظر پکې نه، ولو که په باطن کې دغه اختلاف و چې ښایي لومړی مرستیال دی له ولسمشر سره موافق نه و، دویم مرستیال دی هم همدغه ډول خپل منځ کې موافق نه و، اوس خو د دوی دغه اختلاف را بربنډ شوی. زه همدې جریان ته راځم، دا مقدمه کېښودله. کله چې دغه حکومت د یو شفاف ټاکني جریان لار نه دی راغلی، خو ولس د ځینې مجبوریتونو په بنیاد باندې په ځان منلی دی، تر څو ګاونډیان د نارامۍ د څپو نه ګټه پورته نه کړي او زموږ مغرض دوستان له دې څخه بدې پایله لاسته رانه وړي. موږ تر اوسه پورې دا جریان منلی دی، خو دا جریان به موږ تر څو پورې منو چې نه ملي وحدت په نوم باندې واقعا ملي وحدت تامینولی شي، بلکې ملي نفرت، تنفر، وحشت او انزجار را روان دی چې یو قوم راپاڅېږي بل قوم بدناموي، بل قوم راپاڅېږي بل قوم را بدناموي، او یو څو ټیکهداران د قومونو په نمایندګۍ باندې د افغانستان د ولسونو او د قومونو ترمنځ بدګماني کوي. دغه قومي ټیکهداري دغسې حکومت تحمل موږ د دوو اړخونو نه نشو کولی، ځکه چې نه منافع تضمینولی شي بلکې د ازرارو کروونکی دی. ویل شوي چې قومي ټیکهداران په حکومت یا په افغانستان کې شته. متاسفانه بدبختانه اوس دغه قومي ټیکهداري رسېدلې زموږ مشرانو ته، ولسمشر ته، اجرایي رئیس ته، معاون ته، بل معاون ته، ځکه چې عملا دوی دغه ډول څرګندونې کوي د خپل قومونو له ادرس نه. لومړي مرستیال په ډاګه وویلې چې پښتون وي، بیا په پښتون کې بیا باید لوګری اوسي، هغه ډېر ښه کس د ولسمشر ته که نه، او همدغه ډول په اجرایي رئیس هم وایي هېڅ بل قوم نشته غیر له تاجک نه. او
بیا داسې خبرونه راپورته شو چې هغه کسان چې ښاغلي دوستم را معرفي کړي دي حکومت ته د چارواکو په توګه یو هم له ازبک او ترکتبار نه بل کس پکې نشته. نو اوس بدبختانه دغه قومي ټیکهداري زموږ مشرانو ته رارسېدلې. زه همدا وایم چې دغه حکومت چې ولس منلو په همدې بنیاد یې منلو چې د ناامنۍ نه د ګډوډۍ نه یو هسې د وړو پوزه حکومت موږ دپاره مطلوب دی. خو چې حکومت وسي او چې ستا حکومت ستا دښمن شي، موږ دې حکومت ته د ولس دښمنه اراده وایو، ځکه چې دا حکومت په لوی لاس باندې د افغانستان د خلکو هغه ملي وحدت چې په زرګونو کلونه موږ تاریخ لرو او ډېر ښه مو ساتلی دی. هیڅ پښتون د هیڅ تاجک او ازبک هزاره د نور اقوامو په وړاندې، همدارنګه تاجک د نور اقوامو په وړاندې د دښمنۍ تخمونه د یو بل په زړونو کې نه دي کرلي په هیڅ واکمنۍ کې. حتی د کمونیستي رژیم په دوران کې هم دومره دښمني نه وه چې هغه یو لاسپوڅی رژیم و. اما دې رژیم کې قوم د قوم په وړاندې ودرېږي. یو څوک چې شمال ته ځي پښتون تللی نه شي، که چېرته د بامیانو د هزارهګانو سیمې ته ځي تاجک تللی نه شي، که چېرته مثلا هزاره پښتون میشتو سیمې ته تللی شي هغه نه شي راتلی. نو دا کوم حکومت دی او کوم حاکمیت دی چې د ولس لپاره ډاډ نشي بخلی، ډاډمن ژوند نشي ورکولی، د ولس لپاره منافع اولیا منافع لوړې ګټې تضمینولی نشي. موږ خوشحاله چې خولۍ په سر کړې ده. خولۍ خو سړی د لمر نه ساتي، چترۍ خو سړی د لمر نه ساتي. چې زما چترۍ سوری ما د لمر نه ساتي بلکې د لمر وړانګې مستقیما د چترۍ په ذریعه باندې 2 چنده کېږي ما سوځوي، او خولۍ په ځای د دې چې ما د باران لاندې وساتي د باران موجونه په ما باندې راتویږي. نو زه د دې حکومت نه څنګه اطاعت وکړم او څنګه پیروي وکړم؟ ځکه موږ دا پوښتنه کوو چې نور د ولسواکۍ د اصول له مخې حکومت یا سیاسي ډیالوګ ته راووځي، سیاسي ډیالوګ ته، او سیاسي ډیالوګ لاره دا ده چې د ټولو سیاسي جریانونو سره د دوی ناسته وکړي. ځکه دا موږ د هغه سیاسي جریانونو په سیاست هم نه ځو چې څوک ملي جبهې جوړوي، څوک نورې تلفونه جوړوي، خو چې کله چې د برخو د درشو کولو لپاره یو چیلنج او یو ګواښ متوجه کړي، که ورکړی شي یا واده ورکړی شي چې د بروکسل د غونډې نه وروسته به راوګرځو، بیا به پلانکې وزیر شي او پلانکې به د ارګانهای محل شي، نو دوی بیا غلي کینې کېدای شي سره ولوېږي. نور ولس د دغې جریانونو دا پوښتنه کوي، د ولس عامې طبقې. زه د یو فرد په توګه دا خبره نه کوم، زه د پوهنتون یو استاد یم، د استادانو سره ناستې ولاړې لرم، د محصلینو سره ناستې ولاړې لرم، د عامو خلکو سره ناستې ولاړې لرم. ولس نور تر پوزې راغلی دی. ولس افغان دښمني نشي منلی چې تاجک به د هزاره دښمن کې او هزاره به د ازبک دښمن کې او ازبک به د پښتون دښمن کې، او ته به په دې ولس کې د دښمنۍ په نوم باندې د دښمنۍ د کارولو د لارې نه د قوم د ټیکهدار په نوم باندې ته به ځان ته کردیت پیدا کوي. که چېرته اخلاقي سیاست څوک لوبوي نو اول د دا قضاوت وکړي چې دغه ټاکنیز جریانونه چې رامنځته شوي. راځئ چې لږ تحلیل کوو ویسیلو. ډاکټر صاحب اشرف غني سره څوک ولاړو؟ د حزب اسلامي پخواني مسؤلین یو، همدارنګه د انوالحق حدیث د افغان ملت ګوند بل، او ځینې حقوقي شخصیتونه، علمي شخصیتونه، ډېر نور د شخصیتونه ورسره وو. اوس د ما د ډاکټر صاحب اشرف غني علاقل وښیي چې آیا د هغې کسانو نه 40 سلنه خلک ورسره پاتې دي، 40 نه 60 سلنه خلک ورسره پاتې دي. دا یوه. همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله سره چې کوم خلکو کمپاین کړی و، کوم خلک د دې ټاکنیز بهیر ته د ملا تیرو او ملاتړي ورسره وو، هغوی سره نن څوک پاتې دي؟ هېڅ نور ضرورت نشته ځان سره خپله د عینه کې دې وګوري. منطقیان وایي د انسان علم په خپل ځان باندې حضوري دی. دې خپله عینه کې دې وګوري چې اوس ورسره څوک پاتې، بغیر د څو ترجمانان نه، بغیر د څو سکرتران نه، بغیر د څو هغه کسان نه چې د ده د ټیم نه بلکې د ده د کورنۍ خلک. نو په حقیقت کې ولس د داسې سیاست نه یعنی بیزاره دی او استفراق راځي. اوس ښاغلی دې ولس ته چې دې خلکو اعتماد د ټاکنیزو جریانونو لاره نه د خپلو دغو ته ورکړی، هغه ته اعتماد ورکوي شي نشي ورکولی. وخت مو لنډ دی، فقط 2 دقیقې لرو. اوس بس همدغه ده چې په دغه ډول بد حالت کې، په دغه ډول زه ملامت ته سلامت، ته ملامت زه سلامت کې زمینه لویو استعماري قدرتونو ته برابرېږي چې خپل لوی او شوم اهداف په افغانستان کې او د افغانستان له لارې نورې سیمې کې عملي کړي. که دغه حالات نه و نو آیا لوی قدرتونه به رښتیا هم بریالي شوي؟ وګورئ پخواني چارواکي وایي چې 8 کاله د امریکا دغه شومه پروسه چې اوس ده دا 8 کاله وځنډول شوه، پخواني ولسمشر وځنډوله، په هر طریق چې وځنډول شوه. نو آیا که دغه ډول حالات نه و راغلي چې ولسمشر پر لومړي مرستیال پر ولسمشر، اجرایي رئیس ولسمشر تورن کې په فساد باندې، ولسمشر بیا دای په فساد باندې تورن کې ولسي جرګه راجیګه شي، دواړه ملامت کې. که دغه ډول حالات نه و نو لویو استعماري قدرتونو ته به د لویو پروژو د شومو پروژو د تطبیق مرحله کله برابره شوې؟
کله چې حکومت داسې وسی چې په ناشعوري توګه چې په سیاست نه پوهیږي یا په اجتهادي خطا کې مثلا داسې کړنې ترسره شي چې د ولس ګټې پایمال کړي او د زبرځواکونو د سیمې د مغرضو دوستانو ګټې په تحقق ورکوي، نو هغې ته اجتهادي غلطي ویل کېږي، اشتباه ویل کېږي. اما کله چې بار بار دا لیدل کېږي چې اشتباه نه جرم جوړیږي او په جرم باندې سکوت او بیا په همداسې مخکې تګ د هغې نه جنایت جوړیږي او جنایت باندې سکوت دې ته نو ته څه وایي چې ستا د ولس وګړي دي په پور پچیر کې پراته اوسي او ستا یوه جمعه دې تېره شي او ستا امنیتي قواوې دې هلته نه عملیات کوي نه هغه رایستلی شي، خو معنا دا خو بې ملي خیانت ته ورځي که نو ځکه وایم چې کاش کې دی واقعا د خلکو اجتهادي غلطه یا د مجبوریت په خبره دا کولی دا واکمنان زما په عقیده باندې هغه روبوټ چې ورته وایي روبوټ دا انساني روبوټونه یعنی عمدن انساني روبوټونه د نور خلکو په لاس باندې د لانځکو په توګه باندې استعمالیږي او افغان ولس ته دغسې روبوټونه نور تحمل نشي کولی. ډېره زیاته مننه کوم خالد صاحب چې وخت مو راکړه په دې هیله چې حکومت متوجه شي او عمدن کار اشتباه او یا هم تېروتنه ونه کړي. تر بیا هم په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم. ښه او سوکاله اوسئ.